کار او ټولنیزو چارو وزارت ته د بیکارۍ کمولو طرحې دنده سپارل شوې. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د بیکارۍ کمولو او کارموندنې په موخه لنډمهالې او منځمهالې طرحې او دغه راز له سکتوري وزارتونو او اړوندو ادارو متخصصینو سره په همغږۍ د کارموندنې ملي پالیسي ترتیب کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په خبرپاڼه کې راغلي د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د اداري کمیسیون غونډه پرون ترسره شوه. سرچینې لیکي چې په پیل کې د اداري کمیسیون غړو د ورسپارل شویو دندو په اړه خپل راپورونه شریک کړل. خبرپاڼه کې راغلي ورپسې د مختلفو موضوعاتو له هغې ډلې په اړوندو ادارو کې د بالمقطع کارکوونکو ګمارنې، د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل لپاره د اضافه کارۍ اجرا کولو، د منحل شویو ادارو د کارکوونکو برخلیک او په بهر کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د رسیدنې په اړه بحث او په تړاو لازم تصمیمونه ونیول شول. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.